او ځکه یو حدیث کې حدیث راځي عبدالله بن مسعود وایي امام ابو داود دا حدیث راوړی نو وایي چې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم سره روانو په یو سفر باندې نو موږ یو مرغۍ ولیده چې د هغې سره 2 بچي وو موږ ته دا بچي راواغستو کله چې دغه مرغۍ راله د دوی هغه مور راله نو بس ګډه وډه دا وزرې وهلې وو چې بچي ګوره چې شو رسول صلی الله علیه وسلم راغی وی دې ته چا دا تکلیف ورسو د دې د بچو په باره کې ردو ولدها الیه د دې هغه بچي دې له واپس راوړئ او په یو ځای باندې تېرېدو یو سوړی د میږو ولیده چې چا ورته وراچولی و نو تپوس یې وکړي دا چا نو چا چې دا کار کړی هغوی موږ وی انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار د اور سزا به صرف د دې اور هغه رب ورکوي تاسو له دا کار نه دی پکار دا رحمت دی که نه یعنې خبره به ته په دې ختمه کړم د رسول صلی الله علیه وسلم باره کې خبرې سخته مازه کوي خو ځکه چې موضوع رانه بل طرف ته ځي انسان هم پرېږده زناور هم پرېږده رسول صلی الله علیه وسلم په جمادات هم مهربان او جمادات هغه ساچې پکې نه وي او په هغې به ته دلیل وښیم حدیث کې دا راځي په صحیح بخاري کې د جابر رضی الله عنه وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم به د جمعې خطبه کوله د کجورې د ونې په یو ویښ باندې به ودرېدو په هغې به خطبه کوله په انصارو کې یو زنانه راله وی یا رسول الله زما سره خادم دی او هغه دې لرګو مرګو دا کار کوي تاله به ښکلی منبر جوړ کړو او جوړ یې کړ نو کله چې جمعې ته هغه تیار شو رسول صلی الله علیه وسلم دې نوي منبر ته وروختو صاحت النخله صیاح الصبي د کجورې هغه تنې داسې چغې شروع کړې لکه ماشوم چې چغه وي او ژاړي ثم نزل النبي صلی الله علیه وسلم رسول صلی الله علیه وسلم راکوش او ملګري ټول حیران دي ته پته نشته چې دا اواز د کوم ځای نه راځي فضمه الیه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راکوشو د کجورې دا تنه د دې نه یې لاسونه چاپېره کړې خپلې سینې ته رانږدې کړ تئن انین الصبي الذي يسکن او بیا یې داسې سلګۍ والي لکه هغه ماشوم مورې چې غلی کوي نو رسول صلی الله علیه وسلم بیا وی د جاړي په هغه ذکر او نصیحتونو پسې چې ده به اورېدو اوس دا زموږ رسول صلی الله علیه وسلم دی چې مهربانه دی په څه باندې په جماداتو باندې یو کیسه هم نشته په لرګو په ونو په بوټو باندې مهربانه دی نو دی به په مخلوق نه مهربانه باقي چې کومو کیسه ده بیا د هغې نه بس صحابه کرام او د صحابه کرامو خو شان بیان شوی دی الله وایي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الله وی ملګري د دې رسول صلی الله علیه وسلم په خپل منځ کې په یو بل څه دي مهربانه دي زه به ته یو فایده ذکر کړم او که د سرو زرو په اوبو دې ولیکله حق به یې ادا نه کړي او هغه ده دلته الله د صحابه کرامو شان ذکر کو اولنی صفت چې دو کافرانو سره سختي خپل منځ کې څه دي مهربانه دي د دې نه بعد الله وایي تراهم رکعا سجدا ته به اینې دوی لره یا په رکوع یا په سجده فایده مې راته دا ذکر کوله رحمت ته صفت د رکوع او د سجدې نه مخکې کو معنی ده چې په هغه رکوع کوونکي کې او په هغه سجده کوونکي کې هېڅ خیر نشي چې د رحمت ته صفت پکې دی پوه شوې سجده او رکوع نه دي مخکې ذکر کړي مخکې څه ذکر کو د رحمت ته صفت حیران بشي چې یو سړی زمونږ دې معاشرې ته چې وګورو که نه 5 وخته لمونځ به کوي د قرآن تلاوت به هم کوي ورسره ظلم به هم کوي پردی حق هم خوري د دروغو ګواینې هم ورکوي
رشوت ورکوي رشوت علي خپلولیانې به نه ساتي د خپلو سره به دشمني کوي ملګرو سره ورانه د مور پلار سره بد اخلاقي د مور پلار حق نه ادا کوي د مانځه اثرات په ده ښکاره نه شو او رحمت دا صفت دا اثر د مانځه دی چې کله د مونځ برابري که نه نو هغه تا د غلطو کارونو نه لرې ساتي اوس زه حیران یم هغه سړي ته چې زه دینداري کوم او د ده په زړه کې مهرباني او شفقت نشته کوم ځای کې د هغه رحمت او شفقت زموږ په معاشره کې زموږ د معاشرې ته ته وګوره سوچ وکړه ورته دا کوم حالات چې نن سبا روان دي ته به حیران شي چې دې خلکو کې هغه مهرباني چې شو په یو بل هغه شفقت چې شو کم ظلم زیاتی چې به ته وینې کم یعنې دومره ظلم چې د سړي په بدن باندې غونې زیږ شي داسې کله ناکله یو ویډیو مخې له راشي زموږ د معاشرې خبره کوم زه د بلې نه یم ګوره د خپلو خبره کوم ښه یو سړی په خپله موړ دی اوده پروت دی خوا کې ګاونډي څه دی وږی دی چې شو رحمت دی بیا خبره کوي موږ داسې او موږ دغه کوټه دې برابر ده ایټر دې پکې لګولی دی اور بلیږي خوا کې د غریب سړي کوټه ده راسسي یا خوا کې تنبو لګېدلی دی نن سبا لاړ شه دا سیلاب کې چې را کم ګډوډ شوي دي اوس پورې تنبوانو کې غریبان هم پراته دي چې شو رحمت د ده چا تپوس ورکړو او موږ څه وایو یعنې زموږ اولنۍ خبره په ژبه څه ده حکومت یې خواله رانه دی یعنې دا قصه صرف چا ته حواله ده حکومت راځي نه راځي دا به الله د هغوی سره حساب کوي خو په ما او تا باندې هم د دې مسلمان څه حق شتي که نه شتي شتي ښه یو سړی دی نوي سري کړي جوړه به دی اچولي او دا تورې سپلی او خوا کې ګاونډي دی دومره څه د هغه سره نشتي چې هغه پرې د جمې نه ځان پټ کړي په بنګلو کې یو سړی پروت دی او د دغه بنګلې نه بهر په دې فوټپات باندې یو څو ماشومانان سره د مور پراته دي کوم ځای کې دی رحمت دا رحمت موږ ته اسلام ښولی اسلام موږ ته دا خبره ښولی ده چې ته غم صرف د خپل بچي کوه ته چې کلي ته ټلیفون وکړې چې بچو له د جمې سامان والی او دا وکړئ او زه به پیسې در ولېږم ته به کې داسې چېرته دې ویلی چې هغه د پلاني هغه بچو له به کوم والی هغه سړی غریب دی هغه پلاني کونډه چې کلي کې ده هغې هغه بچو له هم والی د هغې څوک نشته چې شو رحمت چې شو مهرباني یو سړی ته په خپله ویني چې دا فقیر ملنګ دی ته د سره مرسته نه کوې قرض نه ورکوې صدقه نه ورکوې کار لی نه بوځي چې شو رحمت چې شو مهرباني او دروغو خبرې دعوه زما دا زړه وایي نه دی دا هېڅ زړه نه دی ستا دا زه درته وایم چې یو سړی مسلمان ویني په سخته کې او د ده په زړه کې رحم او کرم نه راځي د څه شي په ده کې چې دی رحمت دی